نن په ثوابي مانیری بالا ناصر آباد کې د دوو فریقینو عادل ولد عبیدجان فریق دویم افغان ماجر قدرت الله ولد نصر الله په منځ کې د 302 دشمنی د ډي آر سی چیرمن افسر خان جاوید خان ګور انقلابی افغان ماجر زیات الله او د علاقې ګڼ مشرانو په کوششونو د دشمنی په دوستۍ کې بدله شوه. د ډي آر سی چیرمن په دې موقع ویل چې نن سره 200 خاندانونه د 302 324 روغې در سره کړې. الحمدلله کم اور چې لګېدلی او په هغې باندې زر اوبه واړې دي او نن د هغه کوششونو د هغه جرګو دا نتیجه راله چې موږ د الله دې کور ته د مسجد ته الله پاک راوستو او دا دو فریقین د کوم منځ کې چې دا حادثه تنازع کشاله راغلی وه او دا په خیر عافیت سره الحمدلله الله پاک تکمیل ته ورسوله چې د هغې نوم دی صلحه. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي چې صلح خیر په روغه کې خیر دی نو چې په روغه کې خیر دی نو په شر کې خیر نشته. که هغه هر چا سره شو کرور سره شو بایی سره شو ګاونډي سره شو افغاني سره شو پنجابي سره شو خو خیر پکې نشته. خیر په څه کې دی؟ په صلح کې دی. که داسې قسمه کشالي داسې قسمه مسلې راځي نو الله پاک په دې پښتون قوم کې یو ډېر د فخر او یو ډېر نامور شی پیدا کړی چې هغې ته جرګه وایي. هغه جرګې منځته شي هغه مشران منځته شي د هغې تحفظات د هغې تجاوزات ټیک کړي او چا چې جرګه واپس کړې ده چا چې جرګې خبره نه منلې چا چې جرګې تعاون نه کړي چا چې جرګې له اختیار نه ورکړی نو یقین کوي په هغې کې زنده مثال لی. زه به تاسو ته چا عوام خو ډېر یو سنګین نقصان یې مونته دی. مونږ کې دا یو انا دا عزت دا دشمني دا تربګني دا بدل د دې دا کنسپټ د مازغون ردی دا هوا اوخکل چې دي که نه نو دا په مونږ او په تاسو ټولو باندې فرض دی. مونږ ته ملایان صاحبان د قرآن د مفهوم نه د قرآن د آیاتونو نه د حدیث د مفهومونو نه په دې کې په زور او په زیر وایي خو تاسو یقین کوئ مونږ یې په دې غوږ اورو او په دې وباسو نه داسې بره یې وباسو د غوږ د پاسه هېڅ قسم اثر په مونږ باندې نه کوي. په دې موقع د اصلاحي جرګې صدر جاوید خان صدارنګ لا وینا وه. دا تش په پولیس نه کیږي دا تش د پولیس ذمواري نه ده دا زمونږ استازو خپله ذمواري ده چې دې جومات په دې حجره په خپل عزیز ولی کې دا خبرې حل کړو. تاڼې ته به لاړ شو د پولیس خو دا ذمواري ده ستا به هم پایي یارو کې او زما به هم وکړي. عدالت ته به لاړ شو تا به بري کړي او ما به سزا کړي. خو چې کلي ته راشو نو بیا به هم جنګ کوو جنګ به کېږي خامخا به کېږي. نو چې هر کله موږ دې جومات ته راشو او موږ په دې جومات کې کینو نو هغه مسله خدای پاک خلاصه کړي او څنګه چې لکه مشران وایي چې سپی به د کوی نه راوباسي نو هله هغې کوی یې پاکېږي او هغه په لوټو او په جامونو باندې نه پاکېږي. نو زما الله پاک دې له د دې جرګې او د دې منډو تړلو عوض ورکړي. الله پاک دې په هغه سخت ځای کې په کار راولي. د امن لحاظ سره بایي موږ ټول وروڼه یو که افغان دی یا که پاکستانی دی خو دا ټول یو افغان باندې یادېږي. مهرباني وکړئ یو بل ته دا بغض حسد بدنیتي د دې نه څه جوړېږي نه چې څومره د خوشحالۍ او د خوږې خبرې نه او د اخلاقو څه جوړېږي نه دا د هېڅ نه جوړېږي. تاسو که افغان یې که د ارض یې که د دې ځای یې که څوک ارض اوسئ زموږ وروڼه یې موږ به ستاسو عزت کوو تاسو به زموږ عزت کوئ په هر ټایمي که هر وختي. اسپندیار به دا ونه وایي چې بایي زه خوبولی یم زه ستړی یم نه. مولانا سراج الحق مولانا مجیب الله د دواړو فریقینو په قرآن پاک لاس کې خود چې آینده دپاره به موږ د رونو په شان ژوند تیروو الله د رونو په شان ژوند به تیروو نه به دلالتن نه هدایتن نه اشارتن یو بل ته سپک سپور او زیاتې به کوو نه کوو. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور.
پروردگار عالم خدای استاد دې خپل کتاب په برکت سره خدای ټول مسلمانانو مینه محبت پیدا کړي الله اتفاق او اتحاد او ورورولي پیدا کړي موږ ټول